میلمنو، مشرانو، کشرانو، همزورو، د پروګرام پیټرن خو داسې روانو چې لکه یو ملګری به راغی خبرې به یې وکړې، بل به راغی شعرونه به یې وویل. زما نمبر خو چې راغی نو د شعرونو نمبر دی. بیا هم زه د مشر میلمه کېدو ته او صدارت ته او عابد صاحب ته پته هم ده چې ما ورته ویلي مو په دې زه نه جوړېږم چې دې کې خبرې کولي که نه، خبرې خو ما له راځي نه. مخکې هم داسې مرکز کې هلته پروګرام و، نو یو پیره پکې زه میلمه وم، نو ما وی چې یاره صدر صاحب شته، مشر دی، خبرې به هغه کوي، زه به شعرونه ووایم. بیا په بل کې زه صدر وم، نو ما وی چې یاره خبرې ټولو وکړې نو زه به شعرونه ووایم. نو زړه مې جوړ کړی و، ما وی چې یاره شعرونه ووایم، خو خبرې بیا مې راشه شعرونه خو هم تاله درځي نه، ورته یې ووایه نو دا خبرې هم تاله نه درځي، نو کوی که نه. یو څو خبرې به وکړم سره صاحب په اجازه باندې، هغه به وکړم. اول خو پښتو نړیوالې ټولنې ته او بیا عابد صاحب ته او بیا د دې پروګرام کوربه ته، هغوی ته ډېر درناوی او ډېر مبارکي، ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړ، ډېر ښکلي ښکلي خلک هم واورېدل، هم لیدل. د مشال صاحب اکبر صاحب وویل چې ما خو شاعري کتلې ده، ما خو هغه اورېدلې ده چې یا مې سندرغاړو نه اورېدلې ده یا مې د هغوی د ماشوم مشال نه چې ورته مې دا سلیبریټي دی که نه، نو د هغه نه مې اورېدلې ده یا مې د طارق مشال نه په خپله اورېدلې ده. دغه شاعري مې اورېدلې ده. خو ما ترور خبره کوله، هغوی سره یو کس و پنجابي و، نو هغه د جنت او د دوزخ په حواله خبره و، د عمل په حواله خبره و. نو هغه وی چې ما ته وی چې زمونږ د کلي یو داسې سړی چې هغه ټول عمر صرف ګډې سرولې وې، خو هغه چې مړ شه بوډا ضعیفه سړی و، نو چې هغه خوب کې ولید، یو بزرګ و، هغه خوب کې ولید، هغه بزرګ بیا کور ته راغی، ورته ویل چې خو ما ښځې ته ویل چې خو ما ډېر په ښه حالت کې لیدلی دی په جنت کې، ده به څه عمل کو؟ نو هغې ورته ویل چې هغه خو نه مونځ ده او نه د غز ده او نه قرآن ویلی و، خو د اخري عمر کې چې بیا ضعیفه شو په کور پروت و، نو هغه له خو قرآن ورته نه، نو هغه به قرآن شریف را واغېسته او په دې کرښو به یې ګوته ګرځوله او وی به چې الله سائیں یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ سائیں یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ سائیں یہ بھی ٹھیک ہے. نو زه وایم چې که ما تاسو په دې باندې پرېږدی، په دې مې بخیر، زه به دا ووایم چې دا قیصر صاحب څه ووې او دا عزیز لالا څه ووې او ټولو مشرانو طارق باره کې څه ووې، نو بس یہ سب ٹھیک ہے که نه. مننه. تصور صاحب نه شعرونه وایم، تصور صاحب له هم راځم که نه. موږ سره تېره روژه کې یو ملګری شپې ته پاتې شه په ریډیو کې، وی چې یاره روژه ده او خفه م و چې یاره اوس زه کور ته نشم تللی، خو زمونږ کلي مانیری داسې ده چې هلته ماښام نه پس ځې نو حالات ډېر ګډوډي، نو زه دلته شپې ته پاتې شوم. بیا موږ هم ورسره ناست وو، میلمه و، ګپې شپې م ورسره لګولې، نو هغه ټوله شپه ما ته دغه خبرې وکړې چې مانیری کې دا چل دی او دشمنۍ دي او دا دي، او تېره روژه کې ثوابی کې هسې هم حالات ډېر دغه و چې فیسبوک به م کولاو کړو، نو څه چېرته واقعه به شوې وه خطرناکه. هغه ټوله شپه ما ته پیسې وکړې. ما ورته اخره کې وویل چې داسې کار دی که ته ما ته د مانیری باره کې هر څه ووایې، خو د مانیری باره کې چې د عزیز لالا او د تصور او د قیصر او د تسکین او د
د هغې شخصیتونو او د هغې شاعرۍ او د هغې فکرونو چې زما ذهن کې د مانیرۍ کوم تصویر جوړ کړی دی نه به چېرته هم روان نه شي. خبرې نو را لنډومه ځکه دې کې راته یو خبره رایاده شو بله یوه کومه بله راته لکۍ ترنګوي چې دغسې پروګرام و د عظیم صاحب په یاد کې و عظیم خان عظیم صاحب پروګرام نو هغه وریځ وه یخنیم وه سهار نه پروګرام شروع شوی نو هغه داسې یو پټې و هغې کې کټونه لګېدلي وو داسې ورسره یو شامیانه لګېدلې وه د هغې نه شاته دیګونه باندې وو نو یخني وه یخه هوا لګېدل نرۍ نرۍ احساس کې هم پکې راغی پروګرام ډېر اوږد شو 2 بجو ته ورسېد بانګونه مو شو ماسپښین لمونځونه خلک وږي شوي مو یخني هم شوې وه هلته به هغه دیګ واله هغه دیګ له کړنګ هم ورکړه نو اباسین صاحب چې پاڅېده د عظیم صاحب باره کې خبره کوله نو وی چې د عظیم صاحب 2 د کلام مجموعه یادولې نو 2 د کلام مجموعه هم چاپ دي که نه دی خو خندل ورته ویل که د دیګ له کړنګ مه ورکوه نو دلته لوښي هم لګېدلي دي د موسیقۍ پروګرام هم دی نو خلکو به تادي نو خبرې نورې نه کومه او یو څو شعرونه به ووایم چې د فرشتو په شان ته ناست ما او لیکمه د فرشتو په شان ته ناست ما او لیکمه هر څه لیږم اسمان ته ناست ما او لیکمه هر زانګو هر یو صندوق خپله پیسه راوړې هر زانګو هر یو صندوق خپله پیسه راوړې د خړ سیلاب سامان ته ناست ما او لیکمه او چې 40 کاله زما د سر څوکۍ وکړله چې 40 کاله زما د سر څوکۍ وکړله خرس د هغې مکان ته ناست ما او لیکمه او غزل دی چې تاسو غزل یاد کړو ما نه اوس هېر شو او هغې نه به یو 3-4 شعر ووایم ترنو کې مرۍ مې دغه کېږي خو زه خو لاروې دې که راغې راغې که لاړه لاړه غر لیونې دې که راغې راغې که لاړه لاړه یو خواته موږ یو په انتظار یو سترګې په لار یو یو خواته موږ یو په انتظار یو سترګې په لار یو بل خوا سپرلی دی که راغې راغې که لاړه لاړه چې ښار کې ګرځي چې ښار کې ګرځو دا خو به کېږي چې ښار کې ګرځو چې ښار کې ګرځي دا خو به کېږي زه خو مرګې دی که راغې راغې که لاړه لاړه دې کې دراس د اعتراس خفه پس شوې
دې کې دراس د اعتراس خف پس شوي خوسویلې دې کراغه راغه کلاړ لاړ دای کمال دې چکل راشی محفل رناشی دای کمال دے چکل راشی محفل رناشی دای کمے دے کراغ راغ کلاڑ لاڑ نسو یاران شتا نس ارمان شتا بے خوند تیر شی نسو یاران شتا نس ارمان شتا بے خوند تیر شی مازی گرے دے کراغ راغ کلاړ لاړ غرض ستایم دا در توایم هر سچکیږي غرض ستایم دا در توایم هر سچکیږي نور ستا سمې دې کراغ راغ کلاړ لاړ ډېره مننه